الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و چې عثمان رضی الله عنه څو قومندانان مقرر کړ، معاویه رضی الله عنه او د سره سره سعید بن العاص او حبیب بن مسلمه عمرو بن العاص د لوی ملګری وو. معاویه رضی الله عنه هغه انسان دی چې د ټولو مسلمانانو ماما دی، ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم او کېری نو نبی صلی الله علیه وسلم د امت مسلمه لارو د زموږ سوسو ماما. سلوی کړه د خلافت کړي نه حکومت کړي، شل کله به امارت او شل کله به خلافت. د نبی صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې اوچت لوی سیاسي انسان داو، د حکومت په جوړولو کې او د حکومت پړنګولو کې. نبی صلی الله علیه وسلم دله د هدایت دعا کړې و او دا خبر الله چې دله د دنیا عذاب مور کوا حق له ورسوا. عمرو بن العاص هغه انسان محمد رسول الله فرمایي من دهات العرب چې دا د عرب د غلوی قهرمانانو فالوانانو یلوی پهلوانو. حبیب بن مسلم د عمر بن الخطاب له خبره کړې و چې د بحر جګړه وکړه ده، وجه دا چې زمونږ د دشمن په مابین کې دریب دی، د دریب ناغي خو دوی دي او د خو منګ یو وکړه ده چې د منځ کې جنگ وشي. عمر رضی الله عنه ورته ویلي چې زه به حالات معلوم کوم. نو عمرو بن العاص له ویلي چې صاحب دا جګړه څنګه ده، یو کمزوري مخلوق په لوی مخلوق باندې سوريږي او دغه سړی داغه توکل کې لږ نقصان راځي. وجه دا لکه سړی چې په څنګه باندې نه شي خوځيږي را خوځيږي. د عثمان په وخت کې دا مطالبه وکړه چې موږ د دریب جګړه کوو. هغه ورته ویلي چې کومه فیصله عمر کړی دا اقا فیصله زمام ده، معنا مجاهدین دا جګړه ونه کی. دویم کړه چې کله مطالبه وکړه نو اصرار وکړي. هغه ویلي سیده خدري شرطونه بکیری، یو دا چې تاسو سره خپل خزل اړ شي، خلک په زور مبوزا وراندازي مکوا، دا ارچا خو کړه جزیو کني شي. هغه د ام حرام حدیث منګ ویلو چې نبی صلی الله علیه وسلم د خبر اوچت شو وې خاندل. پښتنه ته وکړه یا رسول الله ولی وېزما د ملګرو نه مجاهدین دي چې په دریب باندې ورو دانګل او په دې چپو کې پوری ور روان دي دشمن مقابله له د شي دلته بادشاہان چې بری تختونو باندې نهست. ام حرام ورته ویلي د عباده ابن صامت خزو چې یا رسول الله مال دوه غړ چې الله ما په دې کې داخله کی و انت منهم ترذين شوي به چې کله خوب وکړي نو به چې راوچت شو به د مسله را برابر شو. وی یا رسول الله مال دوه غړ وته په اول جماعت کې داخلي، دویم جماعت کې تعالی نصیب نشته. و چې ډیره کړه اما خو چې کله مجاهدین ور پورې واته ال د جګړه وکړه بیرته را پورې واته نو دا زنانه شهید شو. یو خدای نبی صلی الله علیه وسلم د خبر نه دا خبره معلومه شو چې د زمکه په سر باندې آزاد حر انسانان هغه ایواز مجاهدین دي. نور انسانان چې د دعوت ازادي کوي دا چې غلطه ده. چې ارچا ورته ویل چې بس په دې علاقه باندې تاسو راتګ بند مگر د هغه خلکو مخ نیول به ګران کار دی. دا آزاد خلک دی. یو د زنانو جهاد ته ثابت شو، د ضرورت په وخت کې داتلی شي. کله چې شهید په مجاهد په ارزه کې وفات شو بس دا شهید دی. ته چې د سنگر په طرف باندې روان شي، کټکر راغې، ک زلزلہ وشولا، ک اور وسوځولې، ک درې به وړې، ک ارسن استاد د غنور شهیدانو یو درجه ده. مګر دومره خبره ده چې غوله غسل نشيشته او تر بارا غسلې دې منځ کې فرق دی. ورته ویلي چې ته به دا کسان د ځان سره بوجو بدی دي کیفیت باندې بدار رواني. دی ورته وی چې بالکل صحیح ده. عمر رضی الله عنه چې کله دا خبره وکړه عثمان ابن عفان یا معاویه رضی الله عنه ټول ملګر ورته ویل چې لبیک یا امیر المؤمنین، بالکل موږ دې خبره لته تیار یو چې څنګه تشکیل ته موږ لراکې موږ اقا خبره سره موږ منو. اې دې جن ور پورې واته ال دې دشمن سره ډېر سخت جګړه وکړه. دغه جنونو سره دې ملګرو راتګ به د قبرص علاقې له مجاهدین ور پورې واته ال تورانه نو دوی د ور بندگی کول د صلیب ورته ویلي معاویه رضی الله عنه چې د صلیب بندگی تاسو ولې کوي، دور بندگی تاسو ولې کوي، ولې رب العالمین بندگی نه کوي. ایمان راوړی که ایمان نه راوړی جګړه اصل جزیه ورکړي کنه جګړه تیار شي. دوی جزیه ورکړه 200 وزره او 200 درهم چې زمونږ د الله رب صفات ساتي او زمونږ دشمنانو لبزین ورکوي. د دشمن اطلاعات به موږ راکوي. خو ډیر مسلې قراردادونه وشول.
دشمنان دلته مجاهدینو باندې حمله راوړه د عملګری بیرته تلف کړل معاویه رضی الله عنه چې کله ورغه جګړه وکړه 2000 مجاهدین ال ترغه خلکو د دفاع لپاره واچو چې دا بدیجه کې پراته ابو دردا سے بارے کې موږ دا ویلو چې هغه جدا سي کې شړل چا ورته وی چې نو خو د فتح او رزول شاړي وګوره دي دشمنانو سره څومره زور او طاقت لیکن چې کله د رب العالمین مخالفت وکړي نو عیسی الله دل ختم کړ کوم چرته د الله مخالفت وکړ الله به موږ راګیر کی او د معاویه بارک رسول الله فرمایي چې دا جنتی دی یقیني دا جنتی صحابي دی دا مسله به د غیظ نه ډاله چې دشمن باندې به تعرض کې واغوي سخت مات کړ به دا مسله به ذکر کړی شو چې عمر رضی الله عنه کوم وصیتونه کړي عثمان ابن عفان لا چې تبر دې ملګرو سره بدی دي طریقې باندې زی الته دشمنانو به مخالفتونه وکړه او د عبد الله ابن سبا عقیده موږ ذکر کړی چې ډیر د انبیو د وصیتوب عقیده لرله د علی رضی الله عنه درجات عقیده ساتله د مسلمانانو په داخل کې اختلافات پیدا شو دغه اختلافات چې کړه د مجاهدینو مسلمانانو مابین کې پیدا شي نو دا ډېر لوی پریشانی مصیبت خلکو له پیدا کوي فتوحات هم کم شي اولنې سبب د اختلاف دا و چې محمد رسول الله د عثمان ابن عفان باره کې ویلی و چې د اسلام دشمنان بستانه د قمیص وباسي لیکن تب صبر کوي د نبی صلی الله علیه وسلم صدق دی ورته ویلی و دویم در رب العالمین عادت دا چې هغه کله دیو بنده امتحان او چته مرتبه غوړي نه په امتحان کې واچوي رسول الله فرمایي دا خلک دي چې لکه قانونا به پکې رسول سره د سپینو سره جدا حیثیت اور باندې څومره سوځول کېږي کله د دنیا امتحان او کله د ملګرو امتحان او کله د واجبال امتحان او کله د مصیبتونو د جنجالونو امتحان دا پکې پیدا شو دریم اساسي وجه دا و چې د خلکو باندې پر اخیره له دنیا او کله چې دنیا پراخه کړي شنو بس به سړی د جهاد سره مینه کم کوي به د خپل تجارت او د خپل بنگلې د دې خبرو غمونه وسري په خاني قصې ډېر شروع کی یاره سړی خطرناک سړی او ما دومره خلک وشلي دي اوس ما نوم دسي اوس چې وکړه اوس په کوم مرتبه کې واقع دې ځکه بنگلا جوړه کو څونه به وکړو او ورته واچو هغه ځکه د بچو د پر د رزق تنظیم برابر کو ال تمنډه وکاو دل تمنډه وکا صحیح ده د کړي دي خو لیکن تر قیامت به دا مسله جاری څلورم په دې حکومت کې هر قسم خلک وردان نه شول او هر قسم خلک چې کله را دنه کړي شي به هغه حکومت کیږي نه پنځم يهودان په دې کې را دنه نه شو شپږم عبد الله ابن سبا دی ووم باز خلک چې هغه د پارس غټي وټه کمی شوي نو ایستغه په عثمان ابن عفان اعتراضونه شروع کړل اتم اساسي وجه علماء دا ذکر کړي و ورع الخاتی چې موږ شاسو په اصطلاح کې ورته ویل شي د وچه بزرګ د ونحف د په معنا باندې پويږي نه لیکن ستاره کې بده شکالونه پیدا کی دا څنګه دلته ګرځي دا څنګه چې آزاد خبرې کوي اې دینه معلومه کې چې شړې د چا سره رابطه ده او کدا صاحب ته کینې چې لکه تاسو مسله لکې تل د ما سره کینې حساب وکا دا د وچه بزرګان پیدا شو خوارج او معمولی خبره باندې به شړې کافر گئی چا به چې ګناه وکړل نو عیسی د ویل دا خو کافر دی دا څنګه دا مسله د شروع کړ عثمان ابن عفان څنګه دا کارونه وکړو هغه څنګه دا کارونه وکړل لکه ډېر د مسائل به خلک دا خبره ذکر کوي وګوره دا صحابه او دشمنان دي صحابه به چې دوی ردی بدی وي او حالن کې اسلام موږ لوي تحقیق وکړی تاسو دا غسړی سره رښتیم کې نه چې د عمر په باره کې دا عقیده لري د عثمان په باره کې دا عقیده لري د بل چا باره کې لري یا نه خالص افترا بس د یو خبر راواله د بل خبر راواله د بل مات ګډ ګډ شینو راځم که ګوره تر صحابه څومره قوي دشمنان ته خبر نه تیری بیان لغوه کېده ته دیلا اسلام په دې مسله باندې رد کړي تر څو پر دې مسلې تحقیق تاسو کې چې اې دا یقیني دي او کدا نه دي لکه يهودو کې دا عادت دي چې په محمد رسول الله باندې بدګماني پیدا کوي ګوره دنه خځه وکړي لکه باز خلک د شوي چې عالم وګوره هغه تجارت شروع شي ګوره عالم او تجارت دا ګوره دنیا پرس عالم شي یا به تور مثال یو بل مسله تر وړاندې شي چې هغه دینی خبره ګوره دم دې کار له وسلا سره واجو تعالی خو جمعات په کارو چې پاغي ځکه نه شو ته څنګه دکانداری کوي ته څنګه نن تجارت کوي ته څنګه پر مارکیټ کې نن ناس دی له ویل شي هغه اعتراضونه چې اسلام له اکثر ضربه دقه شندو چې شیخان ورګي په معمولی خبره باندې سړی گمراه کول په دین د اسلام باندې نه پویدل چې سړی په اسلام باندې وردن نشنو باز دا سیده لګانو ټاپي ورسري د باندې ټاپه لګاو په د باندې ټاپه لګاو نه دا کافر دی اې خبرې نه بالکل غوږ کې نه ده ځاس مون خبرې له غوږ دینه دا مسلې به منځ کې پیدا شو او دا نو ډېر خطرناکه خبرې دي ابلیس علیه لعنت اوله بدګماني پر رب العالمین باندې پیدا کړ آدم علیه السلام له ویلې وکد دی ونی نه تا خوراک وکي ته به همیشه پاتې شي که خوراک دی وکي همیشه به پاتې شي کوو نه کې ګوره وځي ګوره په الله باندې سړی ګډوډ کی مسله برابر کړه
د شنور اختلافات به کې پیدا شول اېدي اختلافات د وجنه مسلمانان په خپل مابین کې دیو بل مقابله نور دوی تیار شو او د شي مقابله چې اول خود اهل سنت والجماعت دا عقیده قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي چې صحابه په خپل مابین کې رحما دي دوی چې د څومره قتل او قتال کړي جنگونه کړي دا په دې مسلې دي کړي چې دیو بل سره عناد او دښمنی ونه دیو بل نظارېدل دیو بل سره مینه محبت لیکن اجتهادي مسلې را علي د معاویه رضی الله عنه و مسله علی د علي بن ابي طالب بل مسله علی د عثمان بن عفان بل مسله علی په دې منځ کې دغه مسائل پیدا کېدل او دغه اخر کې دا بل لکه نتیجه ورنه جوړېدل اې دی وجه علماء دا خبره ذکر کړې د ور ول خاطب بارک چې کله انسان په دین د اسلام باندې پوره پوي نه وي نو د مناسب هم دا خبره نه ده چې دا د یو مسلې په اړه کې دا مسله ذکر کې یو حکم وکي لکه سورې حجرات کې الله را قانون ذکر کړی دی فتبینوا وتاسو به دې مسلې تشریح کوي دې به تاسو تحقیق کوي کوم تحقیق شرطونه کې دلی تاوان سره مخامخ شي نادمین به بل اسونه مګو دا خبره به ذکر کوي چې او کاش کې دې خبره نه وځه پوي چې دا مسله به د شي شوي نه وي د شي به شوي وي هغه سي مسله به شوي وي یو سړی په دې کې پیدا شو عبد الله ابن صباح د بصري والیو عبد الله ابن عامر دغه عبد الله ابن صباح چې راغی نو دا خپه انسانان وکاته لکه ډیر وخت کې په یوځای کې په علاقه کې څه خلک دی عالم نه خپش دی والی حکمران نه ویل کړی دی عبد الله ابن عامر سره څوک پټکر باندې راغلی دی وی حکیم ابن جبله خا ودا سره دغه خاله ورغه ته خبر نه مړه د عثمان خو ډیر خطرناک سړی دی دا ډیر ظالم سړی دی دا ډیر شری سړی دی پلانې په باندې مسلط کړی دی او دغه شی مرزین به د مرزین خلکو به شي اکثر دې سادهګان نو دوی پیدا والی یو ساده ځان سره راجمه کې بل ساده راجمه کې تحریک جوړ شو خو چې کله معاملې ختم شي اخر کې به دې تندیل او لاس وروړي دا خپل پلانین او لاس په منګ من څه پویدو چې دا خپل ملګری موږ دل دلو کړو کله چې دا خبر وکړ عبد الله بن عامر ور باندې پوه شو په دې وخت کې عبد الله بن صبیر وغوښته بدل ترش ویلکه ته څوک ویزه يهوديو ما اسلام راوړي او استا خو لزر غلې ویزه در باندې پوهم دې ذکر دا خبره حرکتونه شروع کړي د دې ملک نه ورکه کی ویشرته مې شړې چې ما تعالی جې دې لاخینه ورکه کته بزي سړې دې ځین لاړو کوفیلا الاشتر نخعی په نامه باندې یوبل ملګری پیدا کی او یزید ابن قیس په نامه باندې یوبل ملګری پیدا کی صعصعی ابن سوحان په نامه باندې یوبل ملګری پیدا کی تقریبا چنون نس ملګری دوی پیدا کړ سربراهان او دینو نس ملګرو د تحریک شروع کی چې کوم زنانه په حالت د هیڅ کې منځونه بریدي نو د دې منځونو قضایي به کوي اسلام دا قضایي نه راوړي ایروجی قضایي شته خو لیکن د مانځ نشته دوی مې څه ویلي مرتکب د ګناه کبیره کافر دی دغه چې شیخان سره خوا کې نه سو غوړي رښتیم کافر دی چا چې ګیره وخره دا کافر چا چې د شکارو کې دا کافر چا چې زنا وکړ دا کافر مونږ وای مرتکب د ګناه کبیره هغه ګناګار دی خو لیکن کافر ورته سړی نشي ویلي دا مسله شروع شو نو په دې وخت کې عبد الله ابن صباح خپل ملګرو له ویلې زلاړه مصر لا او په دې مصر کې خلک را تحریکوما تاسو خپل فعالیت دلته جاري ساتي چې ډیره کړه او چې کله دا د مصر په طرف باندې راون شو شپږ کاله کې د ملګری ځان له برابر کړه پټ د چې د مصر په طرف باندې لاړو د عثمان ابن عفان رضی الله عنه ورورو ولید ابن عقبه ابن ابي معيط هغه چرته شراب سکلی و ملګری کې دا تحریک شروع کړي چې تاسو بده شي وایي چې من قطن دا ولی نه منو زکه دا چې شرابي سړی دی او دا رقم سړی دی او دا رقم سړی دی بزرګان ځان سره ودرول او د وچ شیخان او د خلافت مقابله له ودرېږي هغه ختمي لیکن وسیده د شراب هغه راوړي کې شراب سره په خپل ګناه ده وڅوک دراشي و سعید ابن عاص دراشي د کشر الکو خو رب العالمین ډیر مهارت دل ور کړو ودا د اسمن مخې لړاش سعید ابن عاص کله چې راکونه مقرر کې ورته راغی نو وی ویلې په شریکه به سره خدمتونه کو د منکر مقابله به کو د معروف په طرف باندې بخله دعوت چې څه مشکل نه تاغه په شریکه دیو به سره دعا کو و چې سیدا دوی تلبیس پیدا کی د ځان به خاتون لګل لکه وسم ډیر ملګری ځان نه پوي نه په حقیقت باندې پوي نه شي نور خلک بری منځ کې جنگي یو خط به ولګي عائشه خطر لګل لکه چیرې کې عائشه و عائشه دا ویل دي چې د عثمان ابن عفان ډیر ظالم سړی دا به معزول شي د مصر نه ولګه خطر راغی د کوفه نه به خطر راغی د بغداد نه خطر راغی د ځان دا پروګرامونه شروع کړ نه به دې خبره باندې عثمان ابن عفان پویو نه ور باندې بل سړی پویو نه ور باندې بل سړی پویو منځ کې دا پروګرامونه د خلکو را روان کړ
چې وځ دي مسلمانانو په دې مابین کې اختلافات موږ څنګه پیدا کو دا خلافت موږ د منځوي سولري کو چې هغه خط دراشي او دا خط دراشي او دا مسله در وړاندې کی سید ابن عاص ورته چې ګوره دا خطونه متونه نه دی راغلي د ځانه دا تحریکونه دا خبره تاسو شروع کوئ ما وینا ته دا خبره اسی کې چې دا خطونه نه دی راغلي دلته ګوره دا خط د عائشه دی او دا خط د پلاني دی او دا خط د پلاني دی غلط تحریکونه د مسلمانانو په دې ذهنونو کې دا خبره وردن نه کړي چې دا پروګرام دی وشي او هغه پروګرام دی وشي او هغه دی وشي چې دا کله ور شروع شو نو په دې مقام کې سعید ابن عاص اغلاړو د عثمان ابن عفان خواله چې کله د عثمان ابن عفان د خواله ورغه نو دی ورته په دې منځ کې لار ونی ولا کسان ورته برابر کړو تیار کړه او د شي ورته ویلې 2000 کسان چې موږ به د خلکو مقابله له ورجو ودرېګو بلتا ترڅو پر داس موږ نه په دې ځکه را داخل نشي سید ابن عاص کله د مدینه منورې نه روان دي دوه ورته کسان تیار کړي قاقه ابن عمرو التمیمی چې خبر کی ویلکه ته خبر نه وینا وې دې ظالمانو خود شو پروګرام شروع کړی دی چې اوس د دیوالي په خلاف باندې بغاوت کې او داخله کې را برنګښت او راځي کړی دي ترڅو پر ایسه د ولایت او د ارڅ ختم کی دا د منځوي شي هغه د ټول کسان راونی ول چې کله دا کسان په دې مقام کې راونی و نو ورته ویلې چې ځان به سم د سړي ځامن جوړ کې قسم په الله تاسو وژنم وې مون خو بل څه نه کوو مونږ دا خبره کوو چې دا والد بدل کې بل والد مونږ لراولي مونږ یې چرته د خلافت خلاف کار نه دی کړی نه مونږ بغاوت کو عثمان ابن عفان خو زمونږ مشر دی قاقا ابن عمرو ورته ویلې سیدا چې کله تاسو دغه مخالفت نه کوي د والی مطالبه هم کړی تاسو په خپل کار هم ویږي زدن لاړ هغه سره خپل مجاهدینو د سنگر په طرف باندې روان شو ځکه التم د دشمنانو تعرضونه و دي ځکه جګړه پاغي ځکه جګړه خدغه خلک د سعید ابن عاص په مقابل کې ودرېدل دلته چې کله ودرېدل ناغه عثمان ابن عفان له خط ولېګو چې داخل اسما په مقابله کې ولاړې بغاوتونه شروع کړي دوی سره څه وکم وې صبر کوا احسانات سره کوا او زما خو راونه لګي ځکه دا شرپسند زمون د مدینه منوره خراب نه کی بهم کلیږي معاویه ولېګا معاویه رضی الله عنه خپل ور تشکیل کړه هغه په کونیسه کې دا راجم کړ چې د کافرونو نیولې و الته کینه ول ورته ویل چې ګوره قریش په وجه باندې الله تعالی عزت درکې د محمد رسول الله په وجه الله تعالی عزت درکې نن ولې بغاوتونه کوي سعسای ابن سوحان د معاویه رضی الله عنه دیګیر لګوته ورغله چې په دې موټي باندې ولې لری کړه لاس دی نرمه خبرې کوله خو نه منلې هغه بیرته سعید ابن عاص راولېګل دومره شرپسند دي خوارج د به شکایت وکي ویل وزا عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید له ولېګا الته شکل ور ولېګل نو عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید ورته ویل وزا یو قاتل بچیم چې سازونه خلک ټول د تیغ نه تیر کړی دي چې غل ویل چې خالد ابن ولید ځان بسم د سړي ځامن جوړ کې د اسلامي خلافت مقابله باندې کوي چې تاسو ټول وښنه خلک وډار شو چې دا خولي پریشانی مصیبتونه به دي ذکر اله وی ویل بالکل موږ پوښی وینو موږ توبه وستو خلکو غلط پوي کړي او دا غره هغه مسله ده بیرته به دا ورزونه څه کسان د سره پاتې شو شام کې او څه بیرته رااله شکل رااله نو يهود د خوارج په خپل مابین کې ویلې زر کسان د کوفه والا زر کسان د بصری والا زر کسان د شام والا زر کسان د مصر والا څلور زر کسان برابر کړ او وی ویل چې موږ دا څلور زر کسان دا به وس ورزو او د عثمان ابن عفان د خلافت او د مدینه منوره باندې به حمله کو د سره جنگ کو ځکه دام شری د عملګریم ټول شرین دي په طریقه به څنګه وي د مسلمانانو مابین کې به اختلاف جوړو پدې چا ویل چې زمنګ مشر والد زبیر ابن عوام چا ویل زمنګ والد طلحه ابن عبید الله چا ویل زمنګ والد شنه غیر علی ابن ابي طالب چې مسلمانانو په خپل مابین کې به جګړه کې واقع شي یعنی دا خوارج په دې شو طریقه باندې حرکتونه شروع کړي چې مسلمانانو مشترانو جوړ کړي پر راس کې خراب خلک وی اعلان ډېر بزرګان خلک غلط ذهن ورته ورکی چې ګوره دوی د شي کوي موږ د شي کوو دوی د شي غواړو موږ د شي غواړو دا لکه چې کله وروته عثمان ابن عفان خپل ملګری برابر کړ ورال او په یوځای کې کېناسته وی ویلې موږ ته باندې شکایتونه لرو هغه وی سیده ویل لري شکایتونه وکړي دغه نور څه به جواب وکم کو جواب مونږ کو بس خپل عازل شم ورته وی ویلې د ټولنه اولنې شکایت پتا باندې دا دی چې تا په د حکومت کې خپل خپلوان ټول وردن نه کړی دي غیر صحابه کې شیخ عبد السلام سے تقریبا ولا سیتل سي ترازونه بیا په عثمان بن عفان راجمه کړي دغه جوابونه العواصم من القواسم کې ابن العربي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په منهاج السنه کې ابن کثیر وغيرها د ټول لارانه خل کړي دي
وی ویلې سید ما مشران مقرر کړی خپلوان مې چې په دې کې معاویه دی سعید ابن عاص دی عبد الله ابن سعد ابن ابي السرح وېداس ما خپلوان دي خو ما مقرر کړی نه دي بلکې دا عمر ابن خطاب مقرر کړی دي کزما په حکومت کې چیرته دوی مقرر کړی شي وي ستاسو د اعتراض بالکل په ما باندې درسته چې تا خپلوان په حکومت کې را مقرر کړی دی دا لری کا او موږ له بده کې برخه راکو موږ له غنیمتونو راکو موږ له مال فیر راکو دا راکو هغه د اعتراض خو به نه تاسو په عمر رضی الله واقع شو دا خبره چې کله ورته خلک خانش وې دویم سوال وې بل سوال پتا باندې موږ دا لرو چې تا په موږ باندې سید ابن عاص یو کشر لکه مقرر کړی دی دله ګوره ولایت لا ګوره وی ویلې دا کشر اگر که کشر دی خو لیکن په دې کې رب العالمین دومره اهلیت او استعداد خودل دي چې هغه تاسو باندې حکومت وکړي به تور مثال اسامه رضی الله عنه دی ویش کلو په عمر باندې وو چې محمد رسول الله په ابوبکر په عمر په عثمان په دې ټول ملګرو باندې امیر مقرر کړي ورته وی ویل چې دا جيش اسامه دا به تشکیل کیږي یو طرف باندې اسامه کشر دی بل طرف باندې محمد رسول الله امیر مقرر کړي نو ار کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دا کشر سره په خلکو باندې امیر مقرر کړي پاګه کې استعداد نو مم دغه شمه تاسو باندې سعید ابن عاص مقرر کړي کدا کشر ولی نه تاسو بر د امارت او دغه غاړه کې دا به تاسو منئ خوارج ورته دام سیدا وې دریم وته دا تحفی خلکو له څنګه ورکي دا زکاتونه خلکو له ورکي دا ډالۍ خلکو له ورکي موږ له بګ نه راکې ځکه دي خلکو ټول اسلام پیش کې په دې منځ کې د خپل مادیات الا ماشاءالله مگر ډېر کم انسانانی چې هغه واقعي د اسلام خپل ځان قربان کړي عثمان ابن عفان ورته ویلي وې دي کې تاسو سره ورانیږي دا خو ما خپل مال دی زه چې خپل مال څنګه د الله په لار باندې ورکوم هیڅ کوم اعتراض نه لري به تور مثال 50 درهم طلحه ابن عبید الله لما ورکړه 50 زره باندې ما یو کور جوړ کې مواخص مسجد نبوي لا سل اسنا 900 کان لزر درهم چې 10 کروڑ روپۍ دی جوړيږي دا مانه تبوک په غزا کې ورواچل دا ما شخصي مال دی نظم په شخصي مال کې تاسو جګړه سره مال زما رسول په تاورانيږي لکه باز خلک هغه پر دې مال باندې سوران شي ویل کدا سړی د دومره خرچي ولي کوي د سړی د بنگلا ولي جوړ کړه دا سړی د دومره مدارس ولي چلی دا په دعوت او په جهاد کې دومره مال ولي لګي دای مشکلات سره ولي دومره کومه کوي نو تم نرشه کومه کوګه کنه اغل رب العالمین دا ورکړي د محمد رسول الله په دې حدیث باندې ایمان او عمل لې په دې طریقه باندې چې کله زه انفاق کوم الله زما عمل زیاتي اگر کومه ظاهري کم ښکاری خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زیاتیږي هغه داس ما خپل مال دې په دې کې تاسو هیڅ اعتراض ما باندې لري د بیت المال مال کې چیرته ماغه صدقه کول یا می چاله ورکول اساس ما باندې سوال زه دومره احتیاط کوم چې ورځ د عمر رضی الله عنه سره دعوت لاړو دعوت مشکل او خړل ما ورته ویل شي عمر دا دعوت مون خړل نه دا ډیر کوي ولې د شهرت لپاره کړی دی دویم زوی حج د تم زماره لپاره چا کار وکي کار وې زما غو نشړي لپاره حرام دي چې کله زه د احرام په حالت کې ما تاسو یو خوري زه بیت المال دا غمل مستنه وې مل مستنه کوم نه دغه تنخواه اخلم تمره احتیاط زکوم نو ستاپ ما باندې د اعتراض بالکل بے زید چې د تحفه ول خلکو لور کوي زما په لکونو په کربونو باندې مال څنګه چې د الله په نامه باندې خلکو لور کوم تاسو به اعتراض نه لرئ دینم خانه شو څلورم سوال ور باندې وکی وې دې علاقه کې تا دا نه غولې لګولې ده د خلکو خان دلته نه سریږي غړي بزید نه سریږي ولې د موږ دې کې حق نه لرو او د سورې یونس آیات ورته ویل چې دا شی لګول ناروا حرام دي عثمان ابن عفان ورته بالکل صحیح ده ستاسو د اعتراض ما باندې په هغه ټیم کې راتلو کې بل فرض او تقدیر دا ماته شخصي کار د پاره کړی وي د دې بیت المال او خان دي دغه غړي بزیو مالونه دي بل ځکه چې د څر او چراغې شته دی نه نو ما د دې جنا تر دې ځې پورې په دې ځبانه ممنوع لیکل کړی دي چې هیڅ بدل د سروي نه راولي نو خان نه بل د څر د پاره بلکې دغه د بیت المال مال برازي او پاکیزه کې بچري دا شخصي ما ځان لنده استعمال کړي کوم شخصي شرط ما ځان استعمال کړي او ستاره اعتراض ما باندې پځیو دا خو د ټول بیت المال د پاره ما خدمت کړي ستاسو سره تعاون کوم په دې باندې مخانه شو به ورته ویلې وته په دې مینا کې څلور رکعات مونږ ولې کوي دلته خو 2 رکعات مونږ خلک کوي محمد رسول الله 2 رکعات کوي ابو بکر 2 رکعات کړي عمر بن خطاب 2 رکعات کړي تر کوي څلور رکعات ورته ویلې غوکې دی د باز خلکو په دماغ کې دا خبره پرته چې همیشه د 2 رکعات مونږ په هزارو سفر کې نو زه ورته یم چې کله کله ګوره څلور رکعات هم تاسو کولای شئ سفر کې 2 رکعات په هزار کې څلور دی باندې چې له تربيت ورکو دا خو خلیفہ دی چا دا وجه ذکر کړی د ودل ته کې وعده کړی او نو ویلې چې مقیم یم چا څلور موجوده ذکر کړی چې په طائف کې مامال اخر ځان ته ورزم تقریبا نږدې علاقه ده مقیم یم
او څلورم وجه د عثمان ابن عفان د ام المؤمنین عائشه او د څوار صحابه کرامو مسلک داري چې انسان په سفر کې وي نو هغه پوره 4 رکعات منځ کولی شي اگر په شریع حکم داري چې دا به 2 رکعات کوي 4 رکعات دوه چون کې اجتهادي مسله ونه ده هغه اجتهاد دا خبره هم چې کله ورته وکړه قلار شو یو جواب وکي به ورته بل جواب کې به ورته بل پنځم شپږم اعتراض په وکي وته په دې مسجد نبوي کې دا توسيع وسعت څنګه راوځو پر اخواله د محمد رسول الله په وخت کې دومره جمعاتو دا وسې دي اعتراضونه دي عثمان ابن عفان ډېر صابر انسان او ډېر حلیم انسان او هغه د صبر نه کار اخصول کله عمر ابن خطاب ونه سړی دلته موجود دي ټول نه سرونه وال چې دې اعتراضونه لګوري چې تاسو دې اعتراضونه شروع کړی دي وې دې مسجد نبوي کې ولې تارا وسعت راوستو عثمان ابن عفان ورته ویل دا څه خبره ده د محمد رسول الله په وخت کې ما د مسجد نبوي د وسعت لپاره یو کور په 25 درهم واخصو نبی صلی الله علیه وسلم ولاړ ابو بکر ولاړ عمر ولاړ یو کار الته کیږي خو چې کله اوس ما دا کارو کې تاسو ما باندې اعتراضونه کوي د اعتراض تاسو ما باندې دا به نه اعتراض په محمد رسول الله دی دغه په وخت کې ما کور اخیسته هغه څه نه دی ویلي ابو بکر څه نه وای عمر رضی الله عنه څه نه وای او تاسو ما باندې اعتراضونه شروع کړی دي صرف اوس باندې کته چله کته څه کار دی ولې کړو دا کار دی ولې کړو دا عوام څنګه راځي دا توصیه ما څنګه کړی دا ما دا کور ته څنګه په 25000 روپے واخصو چې د نبی صلی الله علیه وسلم موجودیت نو ما په پر اخر اوستا شپږ و می اعتراض په وکی وې د رسول الله په وخت کې په دې کجورو دلته د کجورو پانه وي باران به ورېدو لاندې بخټي جوړې وي خلکو په خټو کې سجدي کې خو دې تاور باندې سبا نختر ولګاو لرګي ور باندې واچل په دې جمعه نو ورته ویل چې کم وختو د اعتراض تاسو ډېر بيزي اعتراض دی زه چنن هغه کجورو پانه لړګمو دغه په ځای باندې لرګي اچو ما کاغه ساجته او ک نختر دی او کبل لې دا خو د دې حدیث د وجنه چې محمد رسول الله فرمایي من بنا مسجد لله فی الدنيا چا چې په دنیا کې د الله د رضا لپاره جمعه جوړ کې زب په دنیا کې د لپاره کور جوړ کړم اگر کدی عمرغه د ظالم په اندازه باندې کار پکې ولي ونی کی انس ابن مالک موجود دا صحابه کرام موجود چې د محمد رسول الله نږدې ملګری دي هغه په ما باندې اعتراض نه کوي تاسو ما باندې اعتراض کوي دم به زی اعتراض دي د نور غو د جمعه جوړ کړي دروازې مې لګولې او پاس مې د چت په جوړ کی اخر اعتراض ور باندې دا وکي ښا عوام هم ټول خانه شو دا کوم سادهګان چې سره غسولت تحقیق پکار دی چې څوک غلطي استعمال نه کی چې پلاني سړي دا خبره کړي د ټکه ور سره دا ودرې یو شریکی خبره کړي راځي چې نږدې ورشو خبره وسره وکړو وېتا باندې موږ درې یو اعتراض اخره بل لري وڅ اعتراض لري وېتا ابو ذر عمار ابن یاسر عبد الله ابن مسعود دا درې وړ خپه کړي دي دا وڅ دې اعتراض دي ابو ذر دی ولې شړلې او عبد الله ابن مسعود قران دی ولې سوي دي او عمر ابن یاسر دی ولې وشلې هغه ورته تعجب کې نه ابو ذر رضی الله هغه انسان دی محمد رسول الله فرمایي چې د اسمان لاندې د زمکه په سر باندې دغه رښتونی انسان باندې دلیدل رسول الله د مبارک دا خبره کړې ده د دوی واجب عقیده جوړه شوی و یو سړی یو کال دوه کال درې کال به تور مثال څلور کال پنځه کال لسکره د بچو لپاره ذخیره کوي هیڅ ممانعت نشته اسلام دار جواز قائل دی په ابو ذر رضی الله واجب عقیده ساتله چې یو سړی د ګرمي خوراک د لپاره پیسې لري بس دا ټول خرج کړو دا خوراک دی وکي شپې د لپاره دی روپې نه کړی که یو سړی د شپې لري هغه ټول خرج کې سبا لپاره دی نه کړی دی کامل متوکل انسان کله موږ تاسو د کلو ذخیره کولای شو غنو شو کولای اسلام دا حق را کړی خو ابو ذر جنو رب العالمین باندې دومره کامل توکل چې دغه تصور بالکل نشي کېدلی معاویه رضی الله عنه ویلي وته چې د مال جمع کوي ستاسو مبارک علم الله تعالی د ایتونه ویلي دي چې داخله به مالونه جمع کوي او به فورز قیامت قرباني الله تندي و داغي او اړخونه به و داغي او شاګانه به و داغي هغه ورته شیا بازار په دې آیات باندې لږم پوهه کا دا آیات زمونږ په باره کې نه درغله د يهودو په باره کې راغلي مینه تاسو باره کې راغلي مالداران دار مالدار دروازه په ټک ټک لچراوي به شو ته ولې د مال ساتي ته ولې د منګله جوړ کړه ته ولې د دکاندارانو شروع کړی دي معاویه رضی الله عثمان ابن عفان له ودا شناز مار خوانه دیر ولال مدینه منوره له در ولا اسنه چې د سره جنجال ونشي در شرعي شروع کړی دي چې دا هیڅوک نشي برداشت کولای غیر طلب کړي اوس چې کله مدینه منوره لړاغه دي جهان ټول ملګری را لکه ابو ذر څه چلو کڅ چلو هغه ورته ابو ذر رضی الله فرمایي وی اخر ماده شي ګمانو کې ځکه چې زم دا اوس نه پیدا شو ما وڅ چلې ما وې سره می جنجال لاله دل تر عالم دلته مدینه منوره کې دار مالدار سره جګړه و چې مالدار به ولدو بس سره مشتګ روانه ته ولې د مال ساتي
ته ولې دا نه خرج کړي عثمان ابن عفان کې نو ویشنا غوږ کېده ته چې د هر مالدار سره دغه جګړه او دا باسونه کوي په دې باندې ژوند ستانه تیریږي او مخالف جنجال کې اچوا رب جي الاخر لار شو ته کړه ځان له ژوند اختیار کړ هغه ورته بالکل سیده بسیسته ویلاړم السلام علیکم رب جي الاخر لاړو الته چلاړو الته پاتې کېدو تر دې پورې چې وفات مال ته شوی د دور ته ویلې ودا مال ګره په خوشحالي دی یو ورځ به تبوک په غزا کې موږ د محمد رسول الله سره وو یو سړی واسه را روان دی ملګری ودا څوک دی چایو پلانې دی چایو پلانې دی چایو پلانې دی رسول الله ویل چې کن ابازار چې ګور ابو ذر رضی الله عنه وی ولې نه وخت کې وی سروي عمر شو او سامان په پوګه باندې راوړل تا رسول الله ورته ویلي وی تمشي وحده وتسكن وحده وتموت وحده تی واځي ګرځي آشنا ایوازي بوشيږي او ایوازي به مړکیږي او پتا باندې د مسلمانانو ټولګي به جنازه وکي اما کو چې پربسه کې وشیدو چې کړه د ځان کدن په حالت کې شیو دا یو خزه یو ورسره غلام یې وکړه عبد الله ابن مسعود دی بغداد او د کوفه د علاقې نه عمره په نیت باندې راتلل دی غلام سرک لرامن ټیک وی ویل رسول الله یو ملګری وفات کیږي جنازه ور باندې وکي چې کله رااله ابو ذر رضی الله عنه د سلف کدن په حالت کې ورته وی ابن مسعود وی قسم په الله ستاسو مبارک زګوي در کوم او خوشاله شې ته مؤمنه زما په مبارک رسول الله فرمایلی دی چې د باندې د مسلمانانو یو جماعت جنازه کوي او ته چې په ما جنازه کې ستاسو په مبارک رسول الله دا خبره د ایمان کړی ده نو ګورا عثمان ابن عفان ورته ویلي ودا چې په دې ربزل اخر کې وشیدو دا نه ما شړلې دي نه زه دومره زوره ورم چې دا وشړم دا زموږ یو مخاورز ملګری په شام کې جنجالونه وکړه مدینه لړاقې دي چې ماولي ګور ربزل او دا ربزل زکه لاړو چې محمد رسول الله ته مبارک دې پیشنګي ور کړی ده نو دې کې تاسو ولې ما باندې اعتراضونه کوئ وی چې صحیح ده دوی مورته کتاب د ابن مسعود د قران ولې سویری وی چې کله په آذربایجان کې جګړه د مجاهدینو شروع شو د شام مجاهدین مراله د کوفه مراله لزر کسان د کوفه و یا اتزر کسان او 2000 کسان به را لېګل دلته جګړه په قرات شروع شو چا ویل مالک یوم الدین او چا ویل مالک یوم الدین صاحب خو پرې ده مالک یوم الدین او مالک یوم الدین حذیفه ابن یمان لاړ عثمان ابن عفان لوري چې داخله په یو قرات باندې را جمع کا تر څو پر دا مصیبتونه جنجالونه ختم شي هغه د حفصه رضی الله قرآن را واخصو د ټول دنیا په مابین کې نشر کې دا کوم چې اوس موږ تاسو مابین کې خدای شوی دی نور ټول را واخص لا هغه وسو زول شیخ الاسلام ابن تیمیه دولسم جلد مجموع الفتاوا دویم جلد امام بخاری خپل جامع او نهم جلد د فتح الباری فتاوا برکاتیه او د قشانه امام تبری خپل تاریخ کې مدالي کړی دی البدايه والنهايه کې ابن کثیر مدالي کړی دا نور ټول صحابه کرام په معذر کې وسوله دا یو قرات پرې خو دو وې دا سوزول چې ما کړی دا په دې بنیاد نری کړی چې ما عبد الله ابن مسعود سره عینات او کینوا اختلافات د مسلمانانو مابین کې راغلي واغې په یو قرات کې را جمع کول څه کومه لري کړه په دې قانون شو وې ته عمر ابن یاسر ولې وجل دی وې ته چې باخذ ما روړ دی ځکه خپل ورو وجنم هیڅ وخت کې زدا وجل دا غنه کومه بلکې هغه ما ملګری دی حتی تر دې پورې چې هغه جنگي سفین کې به شهید شوی دی نو چې کله دا ټول قناعت وشوي دی ملګرو بس جګ شوی موږ تاسو هیڅ مشکل نه ورته زمون خلیفہ خوارج خپل مابین کې ویلي وې مونږ خدای عوام راځي کړي و دا ساده خلک چې دغه دا نقصان دی دغه دا نقصان دی خو چون کې موږ استعمال نکړه اوس به د شکار کوو چې د سجامې باندې بلکر جوړو او په مدینه منوره باندې به حمله کوو عثمان مشری دی د دوه والیان مشرین دي هغه به شهید کیږي نور روان 4 سم فرض باندې کچړته ژوند دیو ان شاء الله ای دوی هغه د سجامې باندې هجوم راتله او به د عثمان رضی الله عجیب معاصره بعد دغه نه به دغه شهادت اول چاس کې دیونه په دغه آیت باندې پریوتل فسیکفیکهم الله با چې کله به د وجل په کم ترتیب باندې وجلو څنګه وجلو هغه به ان شاء الله به روان 4 سم فرض باندې تشریکو الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علیه خیر